د امیرالمؤمنین 18 نمبر فرمان چې د ټولنې د ناسمو رواجونو مخنیوي لپاره صادر شوی د لا ښه تطبیق په موخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار اړوند بېلابېلو عامه ځایونو کې د هغو بېهوده لوحو او شعارونو پر ځای ولګول شو چې د ټولنې د انحراف باعث کېدلو. د مسؤلینو په وینا یاد فرمان کې د ریا او بېځایه لګښتونو پر مخنیوي ټینګار شوی دی. فرمان شماره 17 به خاطر جلوگیری از مراسم و از عنعنات خلاف شریعت می باشد که ما اگر محافل داریم و مراسم غم و خوشی داریم و همچنان بازگشت از حج و عمره باید مطابق سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باشد و در این فرمان تاکید شده که مسلمان باید از ریا، از مصارف گزاف و همچنان از تجملگرایی و رقابت‌های ناسالم خودداری نموده در عوض سنت و راه و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم را تعقیب بکند. له بلې خوا دیني عالمان او استادان وایي چې یادو رواجونو ټولنه د لویې ستونزې سره مخ کړې وه او که همداشانې په تدریجي ډول مخه ونیول شي دا به د ولس په ګټه وي. د دوی په وینا امیرالمؤمنین هغه ناسم رواجونه منع کړي چې د شریعت سره هم په ټکر کې وو. آنچه که امیرالمؤمنین حفظه الله میگه با مشوره فقهای امروزی و دیدگاه‌های فقهای گذشته بوده که اعمال ناپسند سبب فساد جامعه و ترویج رواج‌های ناپسند میشه که هم فرد را به مشکل مواجه میسازه هم جامعه را به فساد میکشانه. بنابراین این بنرها جهت اصلاح جامعه و فرد بسیار مؤثر است. ما را یک اقدام بسیار حسنه و خوب تلقی میکنیم و انشالله که سبب اصلاح افراد جامعه ما و شما و اصلاح خانواده های ما و شما میگرده و اثرات مثبت خواهد داشت. بدون شک یکی از مشکلات هایی که جامعه ما با او روبرو هست و سخت دامنگیری مردم ما اند او عرف‌های فاسد و ناپسند است که غیر آگاهانه مردم ما در دام اینها افتاده، از قبیل ارث ندادن به دختران، از قبیل مصارف گزافی که در مناسبت‌های مختلف شاد و غم صورت میگیره و غیره. اینها عرف‌های اند که با دین اسلام هیچ گونه سازگاری ندارند و اضرار اینها اصلا در حدی است که هیچ قابل شمار نیست. فلهذا هر قدر در راستای محو و نابودی این عرف‌ها ایستادگی صورت بگیرد و ضدشان کار شود، همان قدر به نفع ملت و مردم ماست. بنرهایی که برای رسانیدن پیام از جانب امیرالمؤمنین حفظه الله و رعاه در این راستا نصب شده رئیس یقینا گامی است خیلی مؤثر و اقدامی است که میتواند در ریشه‌کنسازی این عرف‌ها و آگاهی مردم ما از اضرارشان نقشی برازنده و باسزایی داشته باشد. د بلخ اوسیدونکي د امیرالمؤمنین د یاد فرمان هرکلی کوي. دوی وایي مخکې به د ښار په عامه ځایونو کې د زورواکانو عکسونه د شخصي ګټو په موخه شعارونه لګېدلي وو چې اوسنی فرمان یو ګټور بدیل کېدلی شي. لوحه‌هایی که قبلا که در این کنار جاده ها بود یک چیزهای خرافاتی و چیزهای نادرستی بود در اینجا که ذهن مردم را خراب میکرد. این عکس‌های انسان‌هایی بود که در حالی که در اسلام عکس حرام است، عکس گرفتن درست نیست. از عوض از که باید یک کلمه، یک حدیث، یک آیت از قرآن مجید باشه که باید برای جوانان الگو قرار گرفته شود که تا از او الگو بگیرن و چیزی که از او میآموزند به جامعه عملی کنند، جامعه عمل بپوشند. فرمان امیرالمؤمنین صاحب در این باره وضع شده بسیار فرمان عالی و واجب الاحترام میباشد برای مردم افغانستان، خصوصا شهروندان ولایت بلخ. بهترین فرمان است. به خاطر وقتایی که سابق زمان جمهوریت بود عکس‌های گوناگون نصب شده بود اینجا، عکس‌های رقابتی بود و وکیلای پارلمان یا اینان بود. فعلا یک چیز چاپ شده بنرایی که به خاطر چیز مردم است، مردم خوش است از این کار دیگه، مردم بلخ راضی هستند به خاطر که حق مردم پایمال نشه، مردم بیادر از این کار خوش است. 18 نمبر فرمان چې د ټولنې د اصلاح په موخه صادر شوی له حج څخه د راګرځېدو پر مهال اضافي لګښت، د ودونو پر مهال شرعي اصول په پام کې نیول
او ځینې نور عنعنات او کلتوري ارزښتونه پکې شامل دي.